قدرمن لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. دا هم تازه او مهم خبر د ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب په لومړي ځل په رسنیو کې راڅرګند شو. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب په لومړي ځل په کابل کې رسنیو ته راڅرګند شو. نوموړي په دې طرز کې د روغتیا په سکتور کې پر پانګوالو د پانګونې غږ وکړ. ملا محمد یعقوب چې د طالبانو د بنسټ ایښودونکي او د 1996 میلادي کال څخه تر 2001 میلادي کال پورې د دغه ډلې د واکمن ملا محمد عمر زوی دی، نن چهارشنبه د کابل په سردار محمد داود خان پوځي روغتون کې په لومړي ځل د رسنیو په حضور کې یوې غونډې ته وینا وکړه. نوموړي په خپله وینا کې وویل چې په هیواد کې له لسیزو جګړه اوس پای ته ورسېدلې ده او پر سوداګرو یې په افغانستان کې د پانګونې غږ وکړ. هغه همداراز پر ډاکټرانو هم غږ وکړ چې په هیواد کې د ناروغانو ښه خدمت وکړي څو په راتلونکي کې افغانان بهر ته د درملنې لپاره تللو ته مجبور نشي. په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته د طالبانو دغه ځوان پوځي مشر خپلو جنګیالیو ته لارښوونه کړې وه چې د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو غړو ته دې زیان نه رسوي او د هغوی له کورونو او ملکیتونو دې لرې ووسي. ملا یعقوب په دې منځ کې ویلي چې پر طالبان د افغانانو پر ضد د جګړې له کبله نیوکې کېدلې او پر هغوی د نورو هیوادونو لپاره د نیابتي جګړې د پرمخ وړلو ټاپې لګول شوي. خو هغه وویل چې دوی د افغان امنیتي ځواکونو د له منځه وړلو پرته چې د امریکا د ترهګرۍ ضد جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګېدل د اشغالګرو پر ضد جګړه پر مخ نه شوای وړلی. هغه وویل موږ د هغوی یعنې امنیتي ځواک د له منځه وړلو پرته د امریکا اډو ته نشو رسېدلی او د اشغالګرو پر ضد مو جهاد نشو کولی. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځایه و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.